درد یما په موږ باندې د هغې وخت نه کله چې د سیالکوټ دغه مېلمانه راغلي وو او دغه ظلم چې دو په خپله د دو سره هېڅ قسمه انتظامات نه وو د هغې نه راواله او د دې وخته پورې سوات یرغمال نه وړو سوات کاروبار تباه برباد شو د سوات د کاروبار خبره نشتی د سوات د عوام سره خبره نشتی خو په سوات باندې یو نالت یو عذاب د څه په طریقه راځي د ریاست مثال د مور دی ریاست چې ده ریاست چې دی هغه خلکو له تحفظ ورکوي ریاست راځي له خلکو سره کښېني ریاست په خلکو دهشتګردي نه کوي نن ستاسو د سوات هغه مشران هغه چیرمنان د ولج کونسل او هغه صحافیان چې د چا آواز خلکو ته رسوي هغه نن دو ګرفتار کړي دي او د ټولو خولې بندې کړي دي خو تاسو ته زه خراجي تحسین پیش کوم چې نن به موږ د هغې پورې د سوات که دلته د موږ شپه راځي که دوه شپې راځي موږ به په دې ځای ناست یو د هغې پورې به نه باسو چې د سوات دې مشرانو ته عزت نه میلاو شوی موږ نور ځان په دې خلکو باندې نه غړلو دغه وزیر اعلی نه دو موږ هغه ته وایو چې دا کومه جرګه مقرر کړې وه دلته چې د موږ کمونیسټر وو هغه دا چې کومه جرګه کړې وه ستا په جرګه باندې عمل نه کېږي ستا په خبره باندې عمل نه کېږي نو ته دغه ځای په اسمبلۍ کې سره ناستې او ته نور وزارت سره کې موږ د سوات اته امپیاګانو ته او درې واړه امیلګانو ته وایو چې تاسو راشئ دې قام سره نن ودرېږئ که ستاسو خبره نه منله کېږي ستاسو آواز نه منله کېږي تاسو وایئ چې جمهوریت دی احتجاج د موږ حق دی موږ روډونو ته راوځو نن په احتجاج باندې تاسو وګورئ نن په خپل حق باندې وګورئ زموږ په ماشومانانو باندې شلنګ وشو زموږ په ماشومانانو باندې پیرونګونه وشو شیم دی دې پولیسته نن هغو دومره زیاتې زموږ په ماشومانو کړلې ډېره د افسوس خبره ده ایسي صاحب د سوات خلک چې دا پښتانه دي دا جرګه مار دي دا په جرګه پوهېږي دا د پښتو په روایت پوهېږي دا په جرګه ګزار کړلی انشاءالله زه قامي جرګې ته د سوات قامیا مشرانو جرګې ته سوال کوم چې نن نوځئ کښېنئ د سوات په جرګې ګزار کړلی د جرګې نه په عقیده په هغې کې کسان نامینټ شوي وو او هغې جرګې ته دا د جرګې احترام ورکړو د په پښتنو باندې غوږ ګزار په جرګه باندې وکړو د پښتو روایت یې کټ کړلي د پښتو روایت یې ختم کړلي موږ له پکار دي چې د بازار ټول دوکانداران نن د خپل صدر په احتجاج کې ټول خلک د سوات ځکه چې دا زموږ اجتماعي خبره ده دا زموږ د ټولو خبره ده نن د سوات کاروبار تباه برباد شو په خدای مې د قسمې من کرایانې د جیب ورکړو موږ خپلې هوټلې بندې کړې موږ په هوټلو کې زموږ سره شل کسانو کار کوو نن یو کس موږ په هوټل کې کېنول دی تباه برباد شو سواتیانو موږ له قسم په خدای جلا راځي په موږ رحم وکړئ یو حکومت له پی ټي آی په موږ رحم وکړه یو وزیر اعلی په موږ رحم وکړه موږ له نور قسم په خدای جلا نه راغلي وو خودکشو نه راغلي وو برو قسم په خدای موږ تباه برباد شو کاروبارونه تباه شو خلک غرق شو خلک په کورونو کې نور ځانه خودکشو نه راغلی نه لګه نور زموږ نه قلار شئ زموږ د سوات نه نور قلار شئ په موږ باندې په سوات کې نور ظلمونه مه کوئ خدای ته وګورئ په خدای دې هلته وګورئ په موږ رحم وکړئ رحم و لکه د کمې نه به په موږ دا شروع وي دا د 2000 دا ظلم په موږ شروع دی او د ننه پورې قسم په خدای مرګونو نه راغلي دا څومره د افسوس خبره ده چې نن د تحصیل میر او د هغه سره 49 چیرمنان هغه چې ګرفتار کېږي دغه د سوات اساسي دي دغه د سوات خلک دی موږ منتخب کړی دی موږ ولې وډ ورکړلی او تی داسې به بې دردۍ سره اوچتې چې د هغو نه دې د سپي مثال چې ورته ګزارې دا انصاف دی وروره دا څومره ظلم خبره ده بیدار شئ د سوات کاروباریانو غر کېږو نور قسم په خدای خودکشو نه ټول راغلي وو کور ته به څنګه دې کړي څه کړو دې بچو له به څه کوو لکه زموږ کاروبارونه ټول بند په هغې د حکومت باندې رحم نه راځي د حکومت په هغې د موږ سره مشوره نه کوي چې کاروبار به څنګه کامیابو دلته به امن څنګه راولو دلته به له خلکو سره جرګه څنګه کوو خو صرف په راځو په موږ به شیلینګونه کوي په موږ باندې به دا چیزونه وروئ ډېره د افسوس خبره ده موږ مړه کوي موږ وولئ په عزت خو په قبر کې پراته یو سره به خپلو بچو ته نور جاړو او سهار به کاروبار نه راوځو چې ګاک به راځي او که نه راځي ګاک به نشتی خلک هر سړی خولې ته ولې چې نن به دی مرګرو زه تاسو ته هم که نور په دې خبره یو نه شوئ قسم مې په خدای سوات موږ ټول تباه برباد یاسیم په موږ کې جس نور نشتي د موږ د هغه وینه ایستې ده نو زه تاسو ته سوال کوم چې د خپل صدر په دا کې کښېنئ د هغې پورې به نه ځو چې هغه کسان او چرمینان موږ ته دلته نه حاضر کړي ناست وي والسلام د ټریفک پولیسو ته هم خواست کوم چې دا روډ بند کړئ مهرباني وکړئ دا روډ بند کړئ تعاون وکړئ ټریفک پولیسو ته خواست کوم ملګرو لږ شاته شئ
ملګرو لږ لږ شاته شئ ملګرو لږ لږ شاته شئ دا روډونه دا سایډ روډ بند کړئ دا سایډ بند کړئ دا بند کړئ مهرباني وکړئ وروڼو نور مشران عمره روان دي د بهر د مټې د خوازخیلې د بریکوټ نمایندګان خبر شوي دي او هغوی را روان دي خو دا واقعي ایمرجنسي وشوه نو لږ ټایم پکې لګي خو موږ د پنجاب دا کومه قبضه چې ده دا په سوات نه غواړو د پنجاب د پنجابیانو افسرانو ته وایو چې په خپله مرضۍ د سواته لاړ شئ که سبا بیا په بې عزتۍ وباسو نو مهرباني وکئ نو بیا به خفه یئ ولې دا د پنجابي فیصله وه پنجابي فیصله وکړه چې جرګه روانه په جرګه کې اټیک پنجابی کوي پښتون نه کوي د پښتون کار څه شوي مینګوري دکاندارانو ته دا اپیل دی دا کوم چې نږدې نږدې دکانداران دي ټولو خو شرم پکار دی چې پکار دی چې په چوک کې دا دکانونه بند کړی دی شرم تاسو له پکار دی دکاندارونو ټول راوځئ د اوسني دکاندارانو له شرم پکار دی مهرباني وکړئ دا د بازار او د سوات د نن خبره ده زه اوس د عوامي نیشنل پارټۍ د ضلع سوات ډپټي جنرال سیکرټري سابقه تحصیل ناظم اکرام خان ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي روډ بند کړئ وروڼه مهرباني وکړئ دا روډ بند کړئ چاته لار مه پرېږدئ که امبولانس دی هغه لار پرېږدئ او مهرباني وکړئ لار چاته مه پرېږدئ روډ بند کړئ خاله ټریفک والا مهرباني وکړئ روډ بند کړئ ګوره زمونږ پورامن مظاهره ده ټریفک والو ته زمونږ درخواست دی چې پورامن مظاهره مه دغه کوئ مهرباني وکړئ تعاون وکړئ مهرباني وکړئ ټریفک والا اکرام خان ته خواست دی چې خپلو خیاناتو اظهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم